د متی 22 باب. بیا عیسی هغوی ته په مثالونو کې ووی د اسمان بادشاهي د هغه بادشاه په شان ده چې د خپل زوی د واده ډوډۍ وکړه، خو کله چې هغه خپل غلامان په رابللو شوو خلکو پسې واستول نو هغوی رانغلل. هغه بیا نور غلامان ورپسې واستول او ورته یې وویل چې رابللو شوو خلکو ته دا ووایي چې دا ډوډۍ ما ستاسو دپاره کړې ده. ما خپل غویان او څاروي څاروي ستاسو دپاره حلال کړي دي. هر څه تیار دي، سمدستي واده ته راشئ. خو هغوی یې هیڅ پروا ونه کړه. یو خپل پټي ته لاړو او بل خپلې سوداګرۍ ته، او نورو د هغه غلامان ونیول، بېعزته یې کړل او ویې وژل. باچا غوسه شو. هغه د هغه خونیانو د وژلو دپاره لښکر واستولو او د هغوی ښار یې وسوځولو. بیا هغه خپلو غلامانو ته وویل د واده ډوډۍ تیاره ده، خو کوم مېلمانه چې ما رابللي وو هغوی د دې عزت لایق نه وو. لویو لارو او چوکونو ته لاړ شئ او هر څوک چې بیا مومئ ډوډۍ ته یې راولئ. غلامان بازار ته ووتل او ښه او بد ټول یې راوبلل او دغه شان د مېلمنو نه کوټه ډکه شوه. څه وخت چې باچا راغی چې مېلمانه وویني نو هغه وکتل چې یو سړي د واده جامې نه وې اغوستې. باچا ورته ووی چې زما ملګریه، ته د واده د جامو نه بغیر دلته څنګه راغلې؟ هغه سره هیڅ جواب نو. نو باچا خپلو خادمانو ته وویل چې د ده لاس او خپې وتړئ او بهر په تیاره کې یې وغورځوئ، هغه ځای چې جړه او د غاښونو چیچل به پکې وي، ځکه چې رابلل شوي خو ډیر دي ولې غوره شوي لږ. بیا فریسیان لاړل او سلا یې وکړه چې څنګه یې په خپلو خبرو کې ونښلو. خپل ځینې کسان یې د هیرودیانو سره هغه ته ورولېږل. هغوی وویل چې استاذه، موږ پوهیږو چې ته رښتینی یې او ته ډېر په رښتیا د خدای د لارې تعلیم ورکوي او د هیچا پروا او مخ نه کوي. موږ ته په دې هکله خپله فیصله راکړه چې آیا موږ د روم قیصر ته د خراج په ورکولو پابند یو او کنه. عیسی د هغوی په سازش پوه او هغوی ته وویل چې ای منافقو، تاسو ما ولې راګیروئ؟ تاسو ما ته د خراج سکه وښایئ. هغوی د سپینو زرو یو سکه ورله ورکړه. عیسی تپوس وکړو چې دا د چا تصویر دی او د چا نوم دی؟ هغوی جواب ورکړ چې د قیصر. هغه دوی ته وویل څه چې د قیصر وي هغه قیصر له، او څه چې د خدای وي هغه خدای له ورکوئ. په دې جواب هغوی حق حیران شول او تلاړل او دی یوازې پرېښودو. هم په دغه ورځ صدوقیان ورته راغلل چې قیامت یې نه منلو. د هغوی سوال دا و: استاذه، موسی ویلي دي چې که یو سړی بې اولاده مړ شي نو د هغه رور دی د هغه کونډه په نکاح واخلي او د خپل رور نسل دی پیدا کړي. زموږ په منځ کې ورونه اوسېدل، لومبي واده وکړو او مړ شو، د هغه اولاد نو د هغه ښځه د هغه رور ته پاتې شوه. دغه شان د دویم، دریم ان تر اومه پورې خبره ورسېده او په آخر کې هغه ښځه مړه شوه. نو دا راته ووایه چې د قیامت په ورځ به هغه د چا ښځه وي، ځکه چې ورسره ټولو واده کړی و. عیسی جواب ورکړ چې تاسو په غلطه یئ، ځکه چې نه خو تاسو په صحیفو پوهیږئ او نه د خدای په قدرت خبر یئ. ځکه چې په قیامت کې به ښځې او سړي واده نه کوي، دوی به په اسمان کې د فرښتو په شان وي. خو د مړو د بیا را ژوندي کېدو په هکله تاسو د خدای هغه کول نه دی لوستی چې خدای په خپله ویلي دي چې زه د ابراهیم خدای، د اسحاق خدای او د یعقوب خدای یم. هغه د مړو خدای نه دی بلکې د ژوندو خدای دی. خلکو د هغه خبرې واورېدې او د هغه په تعلیم حیران شول. فریسیان چې په دې خبر شول چې عیسی د صدوقیانو خوله بنده کړې ده نو راغونډ شول. د هغوی یو عالم د ازمیښت دپاره دا سوال وکړو: استاذه، په شریعت کې د ټولو نه لوی حکم کوم یو دی؟ هغه ورته جواب ورکړ چې د مالک خدای سره د زړه په راستای، په پوره روح او په پوره عقل سره مینه لرئ. دا د ټولو نه لوی او لومبی حکم دی. او دویم حکم هم په دې شان دی
چې د خپل ګاونډي سره د ځان په شان مینه کوئ. د شریعت او د نبیانو د تعلیم ټول بنیاد په دې دواړو حکمونو دی. عیسی را جمع شوو فریسیانو ته مخ راواړو او تپوس یې وکړو چې تاسو د مسیح په هکله څه وایئ؟ هغه د چا زوی دی؟ هغوی جواب ورکړ چې د داود زوی دی. هغه ورته وویل چې داود بیا ولې د الهام په روح کې ورته مالک خدای وایي؟ ځکه چې هغه وایي مالک زما مالک ته وویل چې زما ښي لاس ته کښېنه تر څو چې زه ستا دشمنان ستا د خپو لاندې نه کړم. که چېرې داود ورته مالک وایي نو بیا څرنګه هغه د داود زوی شو؟ یو کس هم د هغه په جواب څه ونه ویل او د دې ورځې نه پس هیچا هم په هغه د سوال کولو همت ونه کړ.